دا د لغمان د کثیر الرشتوي انسټیټیوټ د 14 ټولګي محصلینو ته د مشورې ورکولو کارموندنې تر عنوان لاندې د 15 ورځني سیمینار پیغونډه ده. یاد سیمینار د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت تر چتر لاندې د تجربه لرونکو استادانو لخوا 196 تنه محصلینو ته وړاندې شو. د هغه محصلینو چې سږ دوی فارغیږي او عملا جامعې ته او بازار کار سره مخ کیږي او دوی ته ان شاء الله کارونه پیدا کیږي. په راتلونکي کې ان شاء الله د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره نورو محصلینو ته هم دغه پلان لري چې وخت په وخت باندې زموږ هغه محصلین چې فارغیږي هغوی ته به موږ د کال په آخر کې دغه شان سیمینارونه ورکو تر څو وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي په بازار کار کې. د یاد سیمینار استاد وایي له دې وروسته به محصلین وکولی شي چې په اسانۍ سره خپل ځان ته دنده او یا هم کار پیدا کړي. هدف از این سمینار این بود که چگونه بعد از اینکه محصل ما بر علاوه از اینکه مهارت‌های تخصصی و فنی را یاد میگیرن چگونه بتونن خود به خاطر ورود موفق به بازار کار خود آماده بسازن. از همین خاطر کدام راه‌ها را باید اینا جستجو بکنن به خاطر کاریابی کدام مهارت‌ها نیاز است در بازار کار که از جمله مهارت‌های نرم است، مهارت‌های سخت است، اینا را ما برشان یاد دادیم و همچنان طریقه سی وی نویسی را یاد دادیم، مصاحبه شغلی چگونه صورت میگیره. بل لور ته یاد محصلین د کارموندنې په برخه کې دا ډول سیمینارونه مهم یادوي او له اړوند مسؤلینو غواړي چې په راتلونکي کې د نورو محصلینو ته هم ورته سیمینارونه جوړ کړي. په دې سیمینار په ترڅ کې مونږ دا ولوستله چې څنګه کولی شو چې بازار کار پیدا کړو، څنګه خپل لیاقتونه او خپل استعدادونه ته توجه وکړو او بازار کار ته ځان برابر کړو، څنګه خپل سی وي او ریزومي او دا شیان جوړ کړو تر څو وشو کولی چې بازار کار کې داخل شو. د کابل څخه راغلي مېلمنو چې موږ ته د 15 ورځنی ورکشاپ د کاریابي ورکشاپ په نوم سیمینار 15 ورځې دوام وکړ چې دلته موږ ته ډېر ګټې وکړې. لومړی خو دا چې موږ ته دا زده کړه چې څنګه کولی شو ځان ته وظیفه یا کار پیدا کړو، څنګه ځان وپېژنو یا څنګه یو دفتر ته لاړ شو وظیفې لپاره څنګه په کوم انداز په کومه طریقه باندې لاړ شو هغه دفتر ته مثلا ځو موږ ته سی وي اعلانېږي هلته سی وي ولیږو په کوم انداز کومه طریقه سی وي ولیکو. د یادونې ده چې په دغه سیمینار کې د دې انسټیټیوټ 60 تنه استادانو هم ګډون کړی وو څو وکولی شي په راتلونکي کې نورو محصلینو ته په یاده برخه کې سیمینارونه وړاندې کړي.